ارواپوهان او شنونکي وایي رواني جګړه د دښمن له لوري د شایعاتو او دروغو خپرولو سره د مقابل لوري د روحیې د کمزوري کولو لپاره ترسره کیږي. خلک وایي په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې رواني جګړې ته ډېر زور ورکړی او همداراز د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو د ځای پر ځای کولو سره یې په ټولنه کې ویره رامنځته کړې ده. د دوی په وینا وسلوالو طالبانو په ټویټر او فیسبوک کې د رواني جګړې او منفي تبلیغاتو لپاره ځانګړې ډلې جوړې کړي او د سلګونو جعلي اکاونټونو څخه د شایعاتو او دروغو په خپرولو د ځان په ګټه او د نظام او ملت په ضد تبلیغات کوي. ارواپوهان رواني جګړه له فزیکي جګړې څخه ډېره خطرناکه ګڼي چې دښمن د یادې جګړې مخ ته وړلو سره ځان ته دیني مشروعیت ورکوي او هم ترې سربازګیري کوي. دوی وایي ټولنیزې رسنۍ او انټرنیټ د نورو وسایلو څخه زیات په رواني جګړه کې اغیز لري. من د روحیې د کمزوري کولو لپاره یو ډول منظم او پلان شوې هڅه ده. دغه جګړه په مجموع کې د څلورو اهدافو لپاره پکارول کېږي. یو د وګړو د عقایدو او د باورونو تغیرولو لپاره، دویم د وګړو د نظریاتو او افکارو د تغیرولو لپاره، دریم د حکومت د موجوده نظام د ړنګولو یا حکومتي جوړښت کې د تغییر لپاره پکارول کېږي. څلورم قدم کې په ټولنه کې د افرادو د ذهنیتونو د تغیرولو لپاره پکارول کېږي چې دې سره رواني جګړه کوښښ کې دښمن کوښښ کې چې تحقق پیدا کړي. د ارواپوهانو په وینا رواني جګړه کې د دښمن هڅه دا وي چې د دوست په جامه کې د خلکو افکارو ته بدلون ورکړي او د خلکو دیني باورونو په اړه شک او تردید رامنځته کړي. په بېلابېلو طریقو دغه جګړه استفاده کېږي چې هغه په افرادو باندې تهمت لګولو، شخصیت وژنې، د شخصیت جوړونې په دې طریقه کوشش کېږي چې رواني جګړه په لاره واچول شي. او دلته بېلابېل وسایل د جګړې د په لاره اچولو لپاره پکارول کېږي چې هغه رادیو ده، تلویزیون ده، یعنې غږیزې او صوتي رسنۍ دي، ټولنیزې شبکې دي، انټرنیټ ده، فیسبوک ده. مثال هم د دغه طریقه هڅه کېږي چې دښمن خپله رواني جګړه ژوندۍ او دوامداره وساتي. د چارو کارپوهان بیا وایي د وسلوالو طالبانو منفي تبلیغاتو له دیني نصوصو څخه غلط تعبیرونه او رواني جګړې هیواد له ناخوالو سره مخ کړی چې سلګونه بېوزله افغانان د دوی د غلطو تبلیغاتو او رواني جګړې څخه تر اغېز لاندې راتلو له امله وژل شوي دي. د دوی په نظر وسلوال طالبان په ټولنیزو رسنیو کې پر حکومت او چارواکو د تهمتونو لګولو سره د خلکو همدردي راخپلوي او بیا د مخورو اشخاصو او شخصیتونو د تورو کولو سره د ټولنې منځ کې ویره او طرح رامنځته کوي. ترهګري په خپل ذات کې اروايي جګړه ده او په همدې خاطر ترهګري شبکې د رسنیو سره نرمښت کوي. دا په دې خاطر نه چې دوی د رسنیو له فعالیت سره او د بیان له ازادۍ سره علاقمند دي، په دې خاطر چې دوی پوهېږي چې د همدغه رسنیو له لارې د دوی د وحشت او ویرې د خپرولو هدف ترلاسه کېږي. د نړۍ حکومتونه بالخصوص په جنګي حالاتو کې د رسنیو د مهار کېدلو لپاره یو څه تګلارې ساتي چې ترهګرو ته د خپلو رسنیو له لارې په اصطلاح د خپل هدف ترلاسه کولو موقف لاس ور نه کړي. خو د افغانستان حکومت متاسفانه په دې برخه کې کمزوری عمل کړی او تر ډېره د سفارتونو د فرمایشاتو تر تاثیر لاندې دی. د یادولو ده چې څه موده مخکې امنیتي چارواکو هم د وسلوالو طالبانو د رواني جګړې د یوې نوې تګلارې د پیل خبر ورکړ چې په لویو ښارونو کې د نښلوونکو ماینونو کارونه یو عمده برخه ده او موخه یې د خلکو روحاً نارامه کول دي.